ستا د غمه څنګه به وده شمه نیازکه ستا د ناکردو به یاره وشمه څنګه به که په کور د چوکیدار لګي بې تنخوا نوکر خو به دې زه شمه خدایه خو دا پټې پټې ژوند ورک کې مرم د یار د غمه خو بیا ښه شمه ما ته به هرګز مرګورو نه وایې یار پرېښوده مرګ دې داسې نه شمه نور د نخیست نه غواړي مختار حېران خدایه چې ملګری د هغه شمه یو وخت چې خبرې مې خوږې وي او مزې وي یو وخت چې په لاس کې مې پیسې وي او مزې وي یو وخت ښه ناوخته به د شپې کور ته راتلو یو وخت چې د مور سره دوکې وي او مزې وي یو وخت چې یاران به رانه ګیر چاپېره ناست وو یو وخت چې په ژوند کې امرسې وي او مزې وي یو وخت چې خولې به راله بل چا وچولي یو وخت چې مختار سره مزې وي او مزې وي ما سره پیسې وي یار بیا به راپسې وي یار دا جنت جنت ماحول دلته به د شپې وي یار زه داسې رنځور رنځور او ستا بلا دوکې وي یار نه نو ته ځې جانانه دا د نیازک په فرمایش دی منیره دوه درې پیرې وپوښتنه وکړه نه نو ته ځې جانانه منګه پرېږدې جانانه تلو کې په شا نه ګورې بیا نه راځې جانانه خلکه پرېږدې ښودم د بل پخلی جانانه ما خو زړه خوږېږي په تا پسې جانانه هغه دې وکړه که نه خلقو به وي جانانه زمونږ مینه خوښه او ستاسو پیسې جانانه بیا به مې زړه وي درپسې جانانه مه کوه دومره رابطې جانانه اوس وایي ستا سره به څنګه میلاو شم ما به مین کې او بیا به ځې جانانه ښه نیازکه یاره وایي چې څوک یې را یاد کړي نو زړګي مې خفګان راولي ریبار به چرته چې نه شپه خو جانانه راولي دومره څوک راشي چې قصې د محبت شروع کړي دومره څوک راشي مړه سم پسې